د کسټم کنټرول معلومات د منځه نه ځي تر هغه وخت پورې چې ته فارماټ ونه وایې د منځه نه ځي معلومات یې په اپګریډ کې درته ساتي هغه که فارماټ ووایې نه ساتي او که فارماټ ونه وایې ساتي یې درته په کسټم کې هم که چیرې فارماټ ووایې نه درته ساتي او که فارماټ ونه وایې نه دغه ساتي یې درته دا دغه دی ښه نو اول وارې د وینډوز خو موږ وایو چې وینډوز یو شی پرون زما څخه پاتې سو چې ما ویل د 32 بیټ او 64 بیټ پرون که ستاسو په یاد وي د 32 او 64 بیټ ترمنځ فرق څه شي دی 32 او 64 بیټ ګورئ پر کمپیوټر باندې چې رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته راسئ په پراپرټیز کې دلته سیسټم ټایپ 64 بیټ او ځینې وخت دا کمپیوټران مثلا 32 بیټ وي د دې دوه ترمنځ فرق څه شي دی دوه که چیرې دوه په طاقت د 22 سي که چیرې ستاسو اپریټینګ سیسټم 22 بیټ دی په یو وخت کولی شي چې دوه ډیټا ووایي تقریبا 4 بیلیونه کېږي د 4 بیلیونه په اندازه باندې دی کولی شي ډیټا ووایي او که چیرې مو اپریټینګ سیسټم 4 بیټ دی 4 بیټ بیا په یو وخت دی کولی شي 18 بیلیونه ډیټا ووایي 18 بیلیونه بیټ ډیټا ووایي دا صفر یو اکثر وخت مثلا اس پی اس ایس ګډ پروګرام دی اس کیو ګډ پروګرام دی دی وایي کویک بوک نه چلی کویک بوک نه چلی مثلا یا ځینې نور پروګرامونه دي چې چیرې تاسو 2 بیټه کې انسټال کړئ هغه کار نه کوي مګر هغه پروګرام که چیرې په 4 بیټه کې انسټال کړئ کار کوي فرق دا دی چې دی په یو وخت کې 2 ډیټا وایي 2 بیټه په اندازه باندې او دی په یو وخت کې په 2 بیټه په اندازه باندې ډیټا وایي دا د دواړو ترمنځ فرق دی صحیح دی دا هغه کمپیوټر هغه سافټویر چې په 2 بیټه کې چلیږي یا انسټالیږي هغه په 4 بیټه کې هم انسټالیږي او هغه سافټویر چې په 4 بیټه کې انسټالیږي ټول یې په 2 بیټه کې نه انسټالیږي نو کمپیوټر چې تاسو چالانه کړئ دا د کمپیوټر صفحه درته راځي اوله صفحه ده اوله صفحه چې درته راځي دغه ایکنونه دا نوي باندې دا ایکنونه نوي باندې فقط دغه ریسایکل بین پر موجود وي پر دې صفحه باندې د کمپیوټر دا ساحه چې دا د سٹارټ مینیو په نوم باندې یادېږي سٹارټ مینیو څخه هدف دا دی چې موږ تاسو کولی چې کمپیوټر ته داخل سو مینیو شاید تاسو په هوټل کې لیدلی وي تاسو چې هوټل ته ورسئ مثلا آرډر ورکوئ یو شی تاسو خوښوئ تاسو دا رقم نه کوئ چې د یوه دیګ سر پورته کړه وګوره په شي کې د بل دیګ سر پورته کړه د بل دیګ سر پورته کړه او بیا ورته وایي چې دا شان راته راوړه هوټل تاسو ته لیست راوړي لیست چې درته راوړي درته یږدې ته په هغه لیست کې ګورې چې کوم شی ستا خوښ دی ته هغه شی په کښې کې انتخابوې د کمپیوټر منیو چې ده د سټارټ منیو عینا دا رقم ده لکه د هوټل منیو چې موږ تاسو استعمالوو ټول هغه شیان چې په دې کمپیوټر کې داخل ستا داخل په کمپیوټر کې چې موجود دي هغه کولی شو چې د سټارټ منیو د لارې څخه اکسس ورته ولرو هغه که چیرې پروګرامونه دي که چیرې کوم اپلیکیشنونه دي او که چیرې کوم فایلونه دي چې تاسو مثلا جوړ کړي وي مثلا زه راځم دلته د احمد پر راځم د احمد په نامه باندې یو نوی ډاکومنټ جوړوم مایکروسافټ ورډ دا هم احمد دا ډاکومنټ جوړ شو مثلا په دې ځای کې زه غواړم چې یو ډیټا ولیکم یا سی وي د احمد یا هر شی چې وي د رند مثلا دا ډیټا ما پکښې د احمد په نامه باندې دا فایل زما سره موجود دی راځم په دې ځای کې د احمد دی د احمد په نامه باندې یعنې که چیرې په دې کمپیوټر کې فایل موجود وي که پروګرام موجود وي یا یو اپلیکیشن موجود وي هغه موږ تاسو کولی شو چې ټول د سټارټ منیو د لارې څخه ولرو ورپسې په سټارټ منیو کې دغه ساحې چې دي چې مثلا اکسس دی اکروبات ریډر دی ډیفالټ پروګرامز دی دا ساحې په تاسو پورې اړه لري چې څنګه کولی شئ چې تنظیم و ترتیب یې کړئ څه شی باید راولي په کښې کې څه شی باید ښکاره شي او څه شی باید ښکاره نه شي په کښې کې صحیح دی ورپسې د هغسې په ترتیب سره داسې لاندې ځو د اکسسوریز په نامه باندې دي د هغسې لاندې پسې ځو مثلا ګیمز دی وینډوز پاور شل دی
د کسپرسکای دی مثلا افیس ټولز دی او یا د افیس ټول پروګرامونه مثلا په دې ځای کې دا موجود دي چې ورډ دی، پبلیشر دی، پاور پوینټ دی، مثلا اکسل دی، آوټلوک دی او یا هم اکسس دی. نو هر هغه پروګرام چې موږ تاسو په کمپیوټر کې لرو هغه ته کولای شو چې د سٹارټ منیو د لارې څخه ننوځو، او هر فولډر چې موجود دی هغه فولډر ته کولای شو چې د سٹارټ منیو د لارې څخه ننوځو، او یا هم هر فایل چې موجود دی هغه ته کولای شو چې داخل شو او یا هم پیدا کړو پکې کې. نو سٹارټ منیو د کمپیوټر دروازه غونډه ده تقریبا چې ټول کمپیوټر ته موږ داخليدای شو پکې کې. ورپسې په سٹارټ منیو کې دا طرف چې دی دا طرف پاور اپشنونه درکوي. پاور اپشن د دې لپاره استعمالیږي چې موږ تاسو یا کمپیوټر بندوو او یا هم کمپیوټر چالانه کوو. دا پاور اپشن دی. اوس په دې ځای کې څو رقمه پاور اپشن دي. یو د سویچ یوزر په نامه باندې دی، د لاګ اپ په نامه باندې دی، د لاک په نامه باندې دی، د ریسټارټ په نامه باندې دی، د سلیپ په نامه باندې دی او د هایبرنیټ په نامه باندې دی.